په افغانستان د واکمنو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس باندې لیکلي دي چې پاکستان تېره شپه یو وار بیا په افغانستان باندې بریدونه کړي دي. د خبر تر مخه دا بریدونه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې شوي دي. ذبیح الله مجاهد لیکلي دي چې په یو برید کې چې د شپې 12 بجې د خوست په ګربز ولسوالیو کې شوی دی په مغلکۍ سیمه کې، په دې کې د ماشومانو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي. دغه شانتې د خوست والي ویان هم ویلي دي چې د یو افغان وګړي په کور باندې برید شوی دی چې 9 ماشومان او یو میرمن پکې وژل شوي دي. دا بریدونه پاکستان په داسې حال کې کړي دي چې تېره ورځ په پیښور کې د اف سی په مرکز باندې په ځانمرګي برید کې 3 د پاکستان امنیتي عسکر وژل شوي وو. نن تازه خبر دا و چې د پاکستان په افغانستان کې چې کوم یو چارواکی دی هغه د یو لوړ رتبه افغان چارواکي سره چې د ننګرهار والي دی هم ملاقات کړی وو. دغه ملاقات د 3 ساعته پس یا 4 ساعته پس چې په پیښور کې کله برید وشو د هغې شوی وو. پاکستان تر اوسه پورې د دغه برید ذمهواري په چا نه وه وراړولې، خو داسې اندازه کېده چې پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د بریدونو یا حملو پلان لري. ذبیح الله مجاهد تر اوسه دا نه دي ویلي چې پاکستان د دې بریدونو په ځواب کې افغان طالبان څه کوي او نه پاکستاني چارواکو تر اوسه پورې د دې خبر پخلی کړی دی. البته په سیمه کې چې ما د ځایي خلکو سره رابطه وکړه نو هغه د دې خبرې تصدیق کوي چې په خوست کې، پکتیکا کې او په کونړ کې د شپې 12 بجې زورور د چاودنو غږونه اورېدل شوي وو. اوس هلته شپه ده، ناوخته دی او په ممکنه توګه باندې کوم خبر چې دی ورکړی دی په دې کې چې کوم د خلکو د وژنو شمېره ښودل شوې ده دا زیاته وي. پاکستانی چارواکو په وروستیو کې د قطر او د ترکیې د مذاکراتو وروستو دا تورونه پورې کول چې افغان طالبان د ټي ټي پي خلاف ګامونه نه پورته کوي او که چېرې بیا په پاکستان کې برید وشو نو دی به د هغه تګلاره چې په افغانستان کې دننه د ټي ټي پي مرکزونه دي په نښه کوي. تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان په دغه بریدونو کې څنګه چې ذبیح الله مجاهد وي عام خلک یا وګړي، ماشومان او ښځې په نښه شوي دي. په دغه سیمه کې د ټي ټي پي څوک موجود وو که نه و موجود. پاکستان د دې نه مخکې هم په کابل او یو شمېر سیمو کې چې پکتیکا، خوست پکې شاملو بریدونه کړي او د هغې وروستو د افغان طالبانو د لوري د پاکستان په پوله باندې چې امنیتي چیک پوسټې دي په هغې بریدونه شوي وو او پاکستان په دغه بریدونو کې منلې وه چې هغو ته ډېر زیات زیان اوښتی دی. په وروستیو کې داسې معلومات